کابلانو ته ښکلی یې د سرو سپینو نه ډک یې دا ځکه وار په وار د خلکو وړی یې جانانه ته څنګه د پښمني اورونه بل شو څانګه په سرو منګلو یار راویښوینه. قدرمنو افسر افغان ما د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس د ډېر محترم باچاجي صاحب تر څنګ ناست یو. درېیمه روژه ده، ملګري یاران راغونډ شوي دي د باچاجي په مشرۍ کې. داسې حال دی چې موږ بیا دا خبره کوو چې د خلکو سوچونه، ذهنونه، فکرونه بند دي. کرونایز ماحول دی خو موږ د ژوند یو څو خواږه پاشو. دا تاسو او دا ناڅاپي مشاعره. ناڅاپي مشاعرې په دې لړۍ کې افسر افغان صاحب او راشد صاحب ته هم هرکلی ویم پښتون کور ته په راتګ باندې. ته راشه ته د غم د هرکلو د مینې مه کړه، ته راشه ته د غم د هرکلو د مینې مه کړه، والله درته خواره کړم ټول کندي کې سرګونې. دا مشاعرې د لړۍ به باقاعده آغاز وکړو خو چې څنګه د مشاعرې رولز دي، قواعد او ضوابط دي. د هر پروګرام صدر صاحب وي، مشران مېلمانه، اعزازي مېلمه. د دې پروګرام صدارت به موږ سره ډېر محترم افسر افغان صاحب چې د هیڅ تعریف محتاج نه دی، دوی به زموږ د پروګرام صدارت کوي. تایید د پروګرام مشر مېلمه به موږ سره د کیمرې په شا ډېر خوږژبی شاعر ډېر محترم راشد خان راشد صاحب وي او ورسره به ملګری د اسلامیه کالج پوهنتون د باټني ډپارټمنټ تکړه لیکچرر پروفیسر ډاکټر فاضل صاحب. دوی به زموږ د پروګرام مشران مېلمانه وي. د مشرانو قربانو په څوکۍ به ډېر محترم شهاب دستار صاحب موږ سره کښېني. تایید د صدر صاحب په اجازت باندې تازه یو څو شعرونه ویم. ارشاد دا لا څو شعرونه دي چې خدایا معافي وکړې ما ډېره ناروا کوله، خدایا معافي وکړې ما ډېره ناروا کوله، هلته اذان کېدو دلته ما ګناه کوله. خدایا معافي وکړې ما ډېره ناروا کوله، هلته اذان کېدو دلته ما ګناه کوله. او مطلع ثاني ده چې نن چې په دار یم نو ما به دا ګناه کوله، نن چې په دار یم نو ما به دا ګناه کوله، ما به په هر ځای کې صفا صفا وینا کوله. نن چې په دار یم نو ما به دا ګناه کوله، ما به په هر ځای کې صفا صفا وینا کوله. او لالا خزانو صاحب په ایمان ووایه ښه دې کول، خزانو صاحب په ایمان ووایه ښه دې کول، چې د سودا زما د ګل ګل پښتونخوا کول. ډېر ښه شعر. لږه پرېږده ساکي د جام خبرې راځه چې وکړو نن د قام خبرې. او تیارې دې ورکې شي خو خوښې مې دي، تیارې دې ورکې شي خو خوښې مې دي، کړي ستا د زلفو د ماښام خبرې. تیارې دې ورکې شي خو خوښې مې دي، کړي ستا د زلفو د ماښام خبرې. او تکړه خبرې د لندن د حسن، تکړه خبرې د لندن د حسن، زه به کوم د خپل باګرام خبرې. نوي دور نماینده شاعر تکړه شاعر شهاب دستار صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام وسره شي. شهاب دستار. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو افغان صاحب ته، راشد صاحب ته، ډاکټر افضل صاحب ته هرکلی وایو چې د یو سي ترتوبې جټکه پکار ده. واه ډېره ښه مصره ده چې د یو سي ترتوبې جټکه پکار ده. یو داسې حادثې جټکه پکار ده. کووډ-19 ډېر ښه شعر دی چې د یو سي ترتوبې جټکه پکار ده. یو داسې حادثې جټکه پکار ده چې رایاد مسلمانانو ته شي خدایه، چې رایاد مسلمانانو ته شي خدایه، یو وړه د زلزلې جټکه پکار ده. چې رایاد مسلمانانو ته شي خدایه، یو وړه د زلزلې جټکه پکار ده. او زما ژوند روانېدو له ستا د مینې، زما ژوند روانېدو له ستا د مینې، یو د ورځې یو د شپې جټکه. راشد شعرونه ویلي دي. زما ژوند روانېدو له ستا د مینې، یو د ورځې یو د شپې جټکه. او خوږ به مې نور هم زیات شي د تلو خبرې مه کوه، واشنا د زړه د ماتېدو خبرې مه کوه. او زه چې شیخه یاره چرته غم د خېټې هم وخورو، زه چې شیخه یاره چرته غم د خېټې هم وخورو، نورې د جنت د خاطرو خبرې مه کوه. زه چې شیخه یاره چرته غم د خېټې هم وخورو، نورې د جنت د خاطرو خبرې مه کوه.
مونږه سو زل د ګل د شونډو په سر سکلي دي مونږه سو زل د ګل د شونډو په سر سکلي دي مونږه ته ساقي د پریوتو خبره خو صابر شاه یو ماشوم یار څومره راټلی وي ته خو صابر شاه یو ماشوم یار څومره راټلی وي ته خو مړه چپ شه د پښتو خبرې ګران دي یو فصل سلوبي نه دي د ګل غیږ ته رسېدل ګران دي یو فصل سلوبي نه دي د ګل غیږ ته رسېدل سلوبي نه دي او پرېږدی چې خپې خې کړمه تڼاکې پرېږدی چې خې کړمه تڼاکې دا اورمخې خپلول لوبې نه دي هضمول د لوی کابل واه بچا جی ډېر ښه شعر زور بغواړي زر بغواړي زړه بغواړي زور بغواړي زر بغواړي زړه بغواړي د یار شونډې ښکلول سحرګري حسنوري دا څه وایي سحرګري حسنوري دا څه وایي تا ته داسې برن کتل له صابره تر نګاره نری باره له صابره تر نګاره نری باره دا اورداره لار وهل ټوکې نه دي سب الملک افغان صاحب ته چې موږ سره خپل کلام شریک اجرا د ټول کلی شریکه د نیمو شپو منګې زما لالی وهینه پېښور زمونږ شریکه اجره ده خو دلته که منګې یو لالی وهي نو هغه هم باچاجي دی زمونږ مطلب دا دی چې داسې ځوانان راټولول د هغو روزنه پالنه کوو یو څو شعرونه وایي چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي او ته نه بېبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي نه بېبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي ته نه بېبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي او په مکمله توګه هیر شوې رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي مکمله توګه هیر شوې رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي او مونږه که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي مونږه که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي او افغان ستا قصې رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي یو دوه شعرونه چې داسې څوک دي چې زما په رنګ کې رنګ شي داسې څوک دي چې زما په رنګ کې رنګ شي داسې څوک دي چې د جنگ سره په جنگ شي او دا به څوک وي چې به تا له ما جدا دا به څوک وي چې به تا له ما جدا کي دا به څوک وي چې د دې دور او رنګ شي یو څو شعرونه نور په ترنم کې ویمه چې روان چې تر څنګه ستړی یې جانانا روان چې تر څنګه ستړی یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغسې ښه ده چې لږ نور په ځمکه ښخ شي ننا دغسې ښه ده چې لږ نور په ځمکه ښخ شي زرغون به شي ګلګون به شي ته زړی یې جانانا ته څنګه د بابا کاروان غړی جانانا ہے په سپینو خپو د سپین پانځیب شرنګا چې راویښ نه کړې
په سپینو خپو د سپین پانځې شرنګا چې راویښ نه کړې خفا نشي خو ته لکه چې مړی یې جانانه د بابا د کاروان غړی جانانا ہے کابلانو تخکلی د سرو سپینو نا ډکی کابلانو تخکلی د سرو سپینو نا ډکی دا زکا وار په وار د خلکو وړی یې جانانا د څنګه د بابا د کاروان غړی جانانا ہے افغانا دا منم چې تا زما د زړه افسرې افغانا دا منم چې تا زما د زړه افسرې خو ته هم ګورې بېله ما نیمګړی یې جانا د بابا د کاروان غړی جانا